time for American troops to come home. د الله تعالی جل جلاله د دین دپاره د اله د کلمت الله دپاره قرباني ورکوي خامخا الله تعالی نصرت کوي او په ټول عمر باندې باید افغانان اشغال ته زمینه برابره نه کړي. خو موږ بیا تر خپل موقف نه یو تېر سوي حتی تصمیم مو دا و که د مذاکرات پاتې سي او ناکامه سي هم موږ به تر خپل موقف تېر نه سو. 20 کاله داسې تبلیغات سوي وو. لومړی داسې افغانستان یو لوی بهرني اشغال نه خلاص د مذاکراتو په جریان کې ځینې داسې مواقف رالل چې حتی مذاکرات په پاتې کېدل. موږ د تیری په ساحه کې غوښتلو اکثره پوستي دښمن پرېښې وې. حتی داسې مې هم ولیده چې زنانې هم راوتلې وې، سپین سرې زنانې چې په مجاهدینو باندې بیا په اصطلاح باندې خوږې وو یا ګلان پاشله. موږ چې کله کابل ته رالو موږ د مجبوري له حالاتو نه راغلو. خبر چې ارنه ټول خلک وتلي دي او ارګ چرکیږي. تجارانو د دې خوانو رابطې وشوې چې دلته خو غله راووتلو سره شهزاده ته راله نری تکبیر نارې شروع شوې چا ځان نشو کنټرولولی. د تکبیر نارې به ولې ما ته داسې ومعلومېدی لکه یو خوب کې وینم. چې راغلو حسني برلموس یو لاسپیکر و نو دغه غواړم په کوچ ارګ مسره دی او تاسو تسلیم شئ، تاسو د سر امن خپل کور ته ولاړ شئ. خو کله چې موږ د اشرف غني دفتر کې د الجزیرې سره مرکه وکړه نو بیا هم دا یقین چې ارګ فتح کړو، کابل ان شاء الله فتح دی. افغانانو لومړی ځل فرصت پیدا کړ وروسته تقریبا 50 کلونو وروسته چې بیا خپل هیواد آباد